د هلمند ولایت د جګړې وروستی حال د لښکرګاه له اوسېدونکو غوښتل شوي چې له ښار څخه ووځي. د هلمند ولایت مرکزي ښار لښکرګاه کې له ښاریانو غوښتل شوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له پیل مخکې له ښار څخه ووځي. په هلمند کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو مشر جنرال سمیع سادات د لښکرګاه له ښاریانو غوښتي چې څومره ژر ممکن وي له ښاره باید ووځي. بل لور ته ملګري ملتونه وایي تېره ورځ په لښکرګاه کې د جګړې بهیر کې لږ تر لږه 40 ملکي کسان وژل شوي دي. راپورټونو کې ویل شوي وسلوالو طالبانو د لښکرګاه ډېری برخې نیولې دي. جنرال سادات د لښکرګاه اوسېدونکو ته په یو پیغام کې ویلي امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو یو کس هم ژوندی نه پرېږدي. نوموړی زیاتوي پوهیږم ستاسو لپاره د کورونو خوشي کول ګرانه چاره ده، زموږ لپاره هم سخته ده. د څو ورځو بې ځای کېدو لپاره بخښنه راته وکړئ. جنرال سادات بي بي سي ته وویل دا چې امنیتي ځواکونو د ځینو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی دی، خو دی باوري دی چې طالبان بریدونو ته دوام نشي ورکولی. لښکرګاه د کندهار او هرات په ګډون د افغانستان له دریو لویو ښارونو دی چې له تیرو څو ورځو راهیسې په شاوخوا کې سختې نښتې روانې دي. جنرال سمیع سادات دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنې پرون ویل لښکرګاه کې جګړه د دې سبب شوې چې دوی د جګړې ټپیانو په درملنه کې له ستونزو سره مخ شي. د دې ادارې اعلامیه کې راغلي دغه ښار کې ډاکټرانو په یو ورځ بوست روغتون کې داسې 10 کسان عملیات کړي چې په جګړه کې ټپي شوي وو. دا اداره د هلمند مرکز ته د جګړې غځېدو سره دغه سیمه کې د خپلو چارو همغږي کوونکي ساره علیه له قوله وایي ډېری ګڼ میشته سیمو کې پرله پسې ډزې هوایي او راکټي بریدونه کیږي، پر استوګنځایونو هم بریدونه کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.